كما قاله العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبوكي في تصنيف مستقل ووقوعه في حق رسول الله ليس بعجب فإنه وقع في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا چې نبی اسلام شان کې خبرې کړي دا عجب نه ده، هغه د خدای په ذات کې خبرې کړي، حدث د حرکات او څه. نو علما مخکې نه په د باندې ردود کوي، زمانه چور د خبرو دانه ده چې تاسو راولګيږي او تقاریر چې د ابن تیمیه پر رد باندې شروع کوي. یو عالم یو حافظ یقینا د علم نه خپل متاثر مچ ډیر بحر عمیق په علم کې تفردات لري. که تاسو کتب مطالعه کوئ د څه سيزونه براشي او بیا باغی کې د اسلاف او د اهل سنت د عقیدې په وړي نو خپل دومره پرچار صرف کوي چې مې کتب ګوري او مبل ته ترویج ورکړي چې د کتب مطالعه کې د کمې د موضوع نه جوړ دی. دا من نه جوړ نه دی چې تاسو په منابر باندې د تکفیر کوي د تزندیق وای نه. یو عالم حنبلی مذهب او د تبحر او د تعمق د لاسه تفردات لرله، هغه تفرداتو کې اسلاف په درودت کړي دي، مونږ غره نقل کړل او دا رائے تاسو خپل مولي دي چې د قبلولو رائے نه دي، دغه شان تفردات شته دي او دا چې نسبت د تفردات ورته شوی دی دا ډیرو فقهاو کړي دي چې رائے خپل لري چې هغه کې امت د سره متفق نه دي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. بعض خلق ابن تیمیہ سر رحمت اللہ علیہ وی دا سی سوال دے جزو سنشم ویلے خیر پہ ورحمیگی کنا نو کفر بواح بارے خو کافر ندے کنا چی دعا ورطا ممنوعش. دعا دا مغفرت و دا رحمت فصر مشرک تنکیگی کنا ما کان للنبی ای استغفروا للمشرکین کنا نو اس مشرک خو ندے کنا اونا کافر پا کفر بواح دے چی دتا وز دا مغفرت دعا دی ممنوعش نو کوشی ورسرا رحمت الله علیه په دې معنا باندې چې یعنی دا شان د بړای د پاره نه وای دې د پاره چې خدای ورحمېږي ور باندې دې خپل معنا هم جوړیږي کنه. لکه دا رستمی ماته ولیدس کیسه کوله یو وهابیان پیراغون شو لږ وخت کېږي د خبرې دا چې مروریده او واپس حنفي کېده د دې نه لږ مخ کې نو کور ته ورته ډیر وهابیان را دا غټ غټ ناس ورته وی چې دومره عمر تا ته مونږ دا درکړه دام درکړه اکاس دیو مجلس کې سړی ناس ته ماته قصه کول وی ورته ویل چې تا اوس پوری تا نه مونږ د امام حنیفه رحمت الله علیه خلاف سوانه د بنه کول ورته ګورې دې علي دې شو کنه خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الفاظ بدوایل تمام تقاریر وګوره نو داغه به ادبی بینه کوله نو دې ګیله ته وتراله چې تا دومره خرچیر سم درکړو توسه پوری مطلب نور رد سکے چې د ابو حنیفه سره رحمت الله علیه وای نو هم ډیر چالا کوي کنه وای د ته نزان په دې اخلاص کوي وی چې تاسو څه پېږئ دا خو ما د ابو حنیفه دومره سپکاوي په دې کې کړه دې چې لا تاسو نه دی کړی وی څنګه وی ما مقصد دا دی چې ډېر غټه خطايانې تشي خدای وای بخیر رحمت په وکي دا مې مقصد دی یو اپن نه په دې ځان خلاص نو زه د تاسو ته وایم چې رحمت الله علیه خو څه معناګانې لري کنه که یو سړی رحمت الله علیه ورته ویل کافر ورته مو وایي هغه داسې وایي چې د سړي نه خطا شوی خدای پرې ورحمېږي خدای پرې ورحمېږي دې معنا باندې شان د بړی په معنا نه دی. دا وی نبراس لیکلی که چا ابن تیمیه ته شیخ الاسلام فهو کافر بالله بینو توجرو زم دا خپل قول نه ایمان دی کتلې خو چا قول به نقل کړي صاحب د نبراس په د چا قول نقل کړي خدا قول نشم قبل ولې ځکه چې دیر اسلافو کې دا نسبت شوی ول محمود لطفی ته کافر ویل شي زه په دې تفسیر کې قال المجد شیخ الاسلام او مجد نسبت وته کوي ابن حجر سے ته ویل شي هغه ورته دا ویلي د ډیر علما او محدثینو کتابونو کې زمون په دې فقہ کې مشتري زمون په خپل فقہ کې د تر شیخ الاسلام نسبت شوی دی. یو ځل ما دا مطالعه کوله په کمپیوټر چې د شیخ الاسلام چا ویلي دي خپل حنفي فقها مې ډیر ویلي د شیخ الاسلام ورته ویلي نو دغه الفاظ کده ویلي دي چا قول نقل کړي اعتبار به ورته نه خپل قولي نو هم د سره قبل اول ور نه دی چې شیخ الاسلام وینو د کافر شو یا څه شو کنه. دا ما تاسو اول کې ویل چې څه خلک رئیس الزنادقه ګڼي او څه خلک امام مجتهد متبع ګڼي تاسو لږ وسط کې لار شئ مو ته زنديق او کافر وای او مور ته امام مجتهد وای دغه وسط لار ابله لک نبی رحمت الله علیه خیر کړی دا او دا تفردات خطرناک دي خاصتا دا یو خبره ډیره خطرناک ده دعا چې توسل ته حرام ویل
او زیارت د نبی اسلام تلو ته حرام ویل او دې سفر کې قصر ناجیز ګڼل دا دومره په حق د نبی اسلام کې ګستاخی کړي د چې خطر لري او بس غلطی پاتې شي چې هر څوک دی او رجل دی وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.